اقرأ بسم ربک الذی خلق دا د هغه کسانو لپاره د منلو وړ دی چې هغوی په خدای په قرآن باور لري او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پابند خلک وي. خو طالبان د هغه کسانو له ډلې څخه دي چې خوشبختانه ووایم یا متاسفانه ووایم د منافقینو له ډلې څخه دي او د دوی په زړونو باندې هغه مهر لګېدلی دی چې د اسلام د دین څخه دوی سوء استفادې ته حاضر دي خو خپل د اصلاح په خاطر باندې نه. دوهم دلیل د دې چې ولې طالبان وایي چې طالبان خو ادعا د دې کوي چې دوی اسلامي نظام په افغانستان کې پلي کوي، د افغانستان په خلکو باندې اسلامي نظام پلي کوي. خو مشکل همدلته دی چې کوم اسلام، څه رقم اسلام، کوم ایدیالوژي، دا خو پرته له شکه ټولو ته معلوم دی چې طالب هغه څه چې په افغانستان کې تطبیقوي هغه د اسلام د مبارک دین سره 1% هم، یعنی د یوې ستنې د څوکې په اندازه باندې هم هغه نه دی، یو شان نه دی. کوم اسلام چې مونږ هم مسلمانان یو الحمدلله، ما هم مدرسه ویلې ده، زه هم په قرآن باندې پوهیږم، په تفسیر باندې پوهیږم، د قرآن عظیم شان په ترجمې باندې پوهیږم، درس مې ویلی دی. لیکن زه خو د طالب په شان تیره فکر نه لرم، د افغانستان په خاطر باندې د افراطیت او د بربریت ډک فکر زه نه لرم. زه انسان ته د انسان په سترګه باندې ګورم او په انسانانو کې کله چې الله رب العزت په قرآن کریم کې یا ایها الناس کلمه یادوي، هغه خو نه وایي چې یا ایها الرجال، تاسې نارینګان زما بندگان دي او هغوی د هر څه حق لري، او ښځینه چې دي یا نسا چې دي هغوی حق نه لري. خو کله چې د انسان د کرامت څخه خبره کیږي هلته الله رب العزت انسانان یادوي، او کله چې د آدم و اولادې ته اشاره کوي هغه د آدم اولاد کې هم نارینه راځي او هم ښځینه راځي. نو تاسې خپل فکر وکړئ چې کوم محدودیتونه چې طالبان لګوي، دا محدودیتونه البته تر یو اندازې پورې خلک داسې فکر کوي چې دا محدودیتونه یوازې په میرمنو باندې دي، لیکن موږ او تاسې نن د دې محدودیتونو تاثیرات حتی په نارینه‌و باندې ګورو. یو څو دقیقې مخکې له دې نه چې زه ستاسې خپرونې ته وصل شمه، د کندهار کې خپل د همکارانو سره مو یو مجلس درلوده، نو هغوی ته ما ویل چې تاسې یو څو کسان پیدا کړئ چې د هغوی سره مرکې وشي او د کوم د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې په خاطر باندې موږ کوم ګزارشونه چې آماده کوو د هغه اړوند موږ باید یو تکمیله ګزارش ولرو. متاسفانه دوی ماته یو پوسټ ولیږل، وایي چې میرمن جلالي هلته دومره وضعیت اوس د افراطیت څخه ډک دی چې حتی تحصیل کرده خلک، ډاکټران، هغه کسان چې تحصیل کوي او د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، یو ښاغلی محب الله اسفندیار چې ډاکټر هم دی د کندهار د مومند په شفاخانه کې لیکلی ده چې بیا غواړي د زنا مرکزونه ځینې جوړ کړي، همدغه د نجونو مکاتب او د میرمنو هغه ځایونه چې میرمنې پکې کار کوي هغه څخه یې مطلب ده. تاسې فکر وکړئ چې د طالبان په دې 15 کلونو کې ستاسې اصلي پوښتنه دا و چې ولې دوی مکاتب نه دي خلاص کړي. که چېرته دوی مکتبونه خلاص کړي تر پرونه پورې، حتی ما خپله ویل چې حد اقل مکتب باید خلاص شي چې نجونې وکولی سي ولولي، لیک او لوست لا اقل زده کړي، که بل شی نه وي. لیکن نن زه وایم چې شکر چې مکاتب نه دي خلاص شوي. په افغانستان کې که چېرته موږ تعلیم وکړو، د طالب ایدیالوژي باید له منځه لاړ شي، ځکه د طالب تر ایدیالوژي لاندې دا زموږ د ډاکټر حال و چې ما تاسې ته وښودل او ومې ویل. یعنی زموږ یو ډاکټر چې د یو تحصیل کرده فرد چې د طالب د ایدیالوژي څخه انفلوئنس کیږي او طالب ایدیالوژي دومره ورباندې نفوذ کوي، همدغه راپور کې مخکې له دې نه چې تاسې خبرې وکړئ او په سوالونو باندې پیل وکړئ، دغه راپور چې په تصویري شکل باندې تاسې خپره کړله، تاسې وکتل چې د تعلیمي کال په آغاز کې آیا تاسې یوه میرمنه ولیدله؟ کوم نارینه چې ناست ول، تاسې فکر کوئ هغوی د پوهنتون اساتید وو، د مکاتبو اساتید وو، کوم حتی هلکان شاګردان چې هلته نن په افغانستان کې درس وایي، تاسې د هغوی څخه پوښتنه وکړئ چې نن هغوی ته په افغانستان کې څه شی تدریسیږي. مکاتب په هغه صورت کې زه غواړم په افغانستان کې خلاص شي چې حد اقل افراطیت تدریس نشي، حد اقل د طالب ایدیالوژي نور هم تقویه نشي. نن په افغانستان کې وضعیت ډیر زیات خراب دی. زموږ ټول فوکس
ممکن د انجونو په مکاتبو باندې وي لیکن زه نن تاسې ته وایم د خپلې تجربې څخه او دا واقعیت دی د دې مستند به هم راوځي لکه څنګه چې نور محدودیتونه په میرمنو باندې پلي شول د دوی قوانین راووتل د دوی جزایي کودونه ووتل همدا رقم د همدغه افراطیت په اړوند باندې به هم ریسرچونه او تحقیقونه راوځي او تاسې بې شاهدان یاستئ چې په مکاتبو کې هلکانو ته حتی څه تدریسیږي پاتې دې سي نجونې نن تاسو فکر وکړئ آیا دا منطقي دی د انجونو مکاتب بسته دي بند دي لیکن نجونې کولی سي مدارسو ته لاړ شي او په هغه مدارسو کې دوی ته څه تدریسیږي طالب خو قرآن په هغه شکل چې تا زده کړی ما زده کړی دا نور مسلمانان دا نور اسلامي هیوادونو زده کړی تاسو فکر کوئ چې طالب همغسې اسلام غواړي دوی خو آلریډي د اسلام څخه سوء استفاده